سوزیدونکې جاړه په بیابان کې आवाज. حضرت موسی په مصریانو کې لوی شو او د هغوی نه ډېر حکمت زده کړ، خو په خپل زړه کې هغه خپلو خلکو سره مینه کوله. اسرائیلیان اوس غریبانان او داسې غلامانو چې نفرت به ترې نه کېده، خو دوی د خدای پاک خدمت او عبادت کولو او مصریانو د بوتانو او زناورو عبادت کولو. حضرت موسی د خدای پاک आवाज واورېده چې د اسرائیلو مدد وکړه. کله چې فرعون د مصر بادشاه و، د هغوی د غلامۍ نه د ازادۍ د کوششونو نه خبر شو، نو ډېر غصه شو. کله چې فرعون د حضرت موسی د مړ کولو کوشش کولو، نو هغه بل ملک ته لاړه. هغه هلته شپونکی شو. یوه ورځ حضرت موسی یوه عجیبه ننداره ولیده چې په غر کې په یوه جاړه اور بلیده، د دې نه لمبې ختې، خو دا جاړه نه سوځېده. کله چې حضرت موسی هغه جاړې ته نږدې شو، نو د خدای پاک فرښته هغه ته د اور نه ښکاره شوه او آواز یې وکړ چې حضرت موسی نږدې مه راځه او خپلې څپلۍ وباسه، ځکه چې ته چېرته ولاړې دا مقدسه ځمکه ده. بیا خدای پاک حضرت موسی ته وویل چې اوس راشه، زه به تا فرعون له ولېږم او ته به زما خلک د مصر نه راوباسې. حضرت موسی جواب ورکړ، که خلکو تپوس وکړه چې خدای پاک څوک دی او د هغه نوم څه دی، نو خدای پاک حضرت موسی ته وفرمایل چې هغې ته ووایه چې زه هغه خدای پاک رالیږلی یم، څوک چې واحد او همیشه ژوندی پاتې کېدونکی دی. خو حضرت موسی غوښتل چې یو خاص نښه وګوري، نو خدای پاک دوه معجزې وکړې. اوله دا چې خدای پاک حضرت موسی ته وویل چې خپل امسا په ځمکه وغورځوه. کله چې حضرت موسی ومنله، هغه امسا نه لوی مار جوړ شو. بله دا چې خدای پاک په حضرت موسی د جذام بیماري ولګوله. بیا خدای پاک هغه مار واپس په امسا بدل کړ او د هغه لاس ته شفا ورکړه. اوس هم حضرت موسی نه غوښتل چې لاړ شي، ځکه چې هغه سمې خبرې نشوې کولی. خدای پاک هغه ته وویل، آیا زه هغه خدای پاک نه یم چا چې د انسان خوله جوړه کړه؟ آخر حضرت موسی د خدای پاک خبره ومنله. هغه مصر ته لاړه. په لار هغه خپل ورور هارون سره ملو شو. دواړه وروڼه په مصر کې د اسرائیل مشرانو له رالل. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، خدای پاک حضرت موسی ته څه وفرمایل کله چې حضرت موسی هغه جاړې ته نږدې ورغی؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، ولې خدای پاک غوښتل چې حضرت موسی د مصر ته واپس لاړ شي؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، د حضرت موسی د امسا سره څه معجزه وشوه؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ